په کندوز ولایت کې د عامه ګټو شپږ پروژې بشپړې شوې. دغه پروژې چې د دې ولایت د ښار په بیلابیلو سیمو کې د فرعي کوڅو کانکریټ اچونه شامله ده په بریالیتوب سره بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. چارواکي وایي دغه پروژې د څه د پاسه 500,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کندوز ښاروالۍ ریاست په همکارۍ د یونفس دفتر په مالي مرسته پلې شوي دي. مجموعه شپږ پروژې چې د یونفس د دفتر له خوا نه او د ښاروالۍ په همکارۍ باندې په مختلفو ساحو کې کانکریټیزي جریان دروب ده. عملاً کار ختم شو او په بهره برداري ته وسپارل شوې. دا پروژې په مالي لګښت د 5,60,000 ډالر د یونفس له خوا نه او همکاري د ښاروالۍ. په ورته وخت کې بیا د کندوز ښاریان په بریالیتوب سره د دغو پروژو په بشپړېدو خوښي څرګندوي. دوی د دا ډول پروژو پلي کېدل د کندوز ښار د ودې او پرمختګ په برخه کې مهم ګڼي او وایي چې د دې پروژو د پلي کېدو څخه وړاندې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. مخکې هم خټې درلودې، مخکې هم کوچنیان په خټو ککړ وو، اوس هم فضل د خدای د په کانکریټ بچیان روان دي. دا موږ ته د فخر وړ ځای ده. و در موسم تابستان از زیست خاک مردم زیاد به تکلیف بودند. لله الحمد با آمدن امارت اسلامی و توجه رهبری مقام ښاروالۍ ولایت کندوز الحمدلله کوچه ما کانکریت شده و مردم ما از گیل و لای و از خاک و از گپا خلاص شدند. دا پروژې په داسې حال کې د بشپړېدو مرحلې ته ورسېدې چې دا مهال د کندوز ولایت ښاروالۍ ریاست لخوا لسګونه وړې او لویې پروژې تر کار لاندې دي.